بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو هیوادوالو، یو ځل بیا ښه راغلاست. د لیک لوست څلورمه برخه ده. د حروفو په سلسله پورته روان یو، حروف در معرفي کوو او په هغې کې مناسبې جملې جوړوو. هیله ده چې تاسې هم په همدې شکل نورې جملې په دې کې ترتیب او جوړې کړئ. ګرانو دوستانو، وار رسیږي د جیم توري ته. جیم چې د جیم په توري کې دلته ما کلمه لیکلې یا نوم مې لیکلی چې جرګه. جرګې سره موږ تاسو آشنا یاستو. جرګه په افغانستان کې دود لري. جرګه په افغانستان کې دود لري. در ژباړه: جرگه در افغانستان رسم دارد. جرگه در افغانستان رسم دارد. دویمه جمله: په جرګه کې د حق پریکړه کیږي. په جرګه کې د حق پریکړه کیږي. در جرگه فیصله حق می شود. در جرگه فیصله حق می شود. دریمه جمله: جرګه د جګړو مخنیوی کوي. جرګه د جګړو مخنیوی کوي. جرګه جلوگیری جنگ را می کنند. جرګه جلوگیری جنگ را می کنند. ګرانو دوستانو، د جیم په توري کې ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې لږ تر لږه 10 حروف په بخښنې سره 10 نومه به تاسې ولیکئ چې د جیم په توري باندې پایل شي او هغه به په مناسبو جملو کې وکاروئ. دوستای عزیز، شما دا اسم که به حرف جیم شروع می شود نوشته می کنید و آن را در جملات مناسب استعمال می نمایید. ورپسې د چ حرف ده. چې جیم ته ورته ده خو درې ټکي په منځ کې لري چې دغه شکل ده. نو د چ په توري کې ما تاسو ته دلته نوم لیکلی چینه. کلمه ده چینه. او جمله ده د چینې اوبه پاکې وي. د چینې اوبه پاکې وي. چینه معمولا موږ تاسو پیژنو. نو په اطرافونو کې ډیری خلک د چینې د اوبو څخه استفاده کوي او د څښاک په خاطر نو ښې مزدارې او پاکې اوبه لري. نو موږ وایو چې د چینې اوبه پاکې وي. در ژباړه ده چې آب چشمه پاک می باشد. آب چشمه پاک می باشد. دویمه جمله: په کلیو کې د چینې اوبه زیاتې وي. په کلیو کې د چینې اوبه زیاتې وي. در قریجات چشمه آب زیاد می باشد. در قریجات چشمه آب زیاد می باشد. په کلیو کې چینې زیاتې وي. معمولا په کلو کې چینې ډېرې ښایسته جوړې شوي هم وي د خلکو لخوا نه چې د منظرې په خاطر هم اکثره خلک ورځي ورڅخه لیدنه کوي. او دریمه جمله ده چې د چینې اوبه باید پاکې وساتو. یعنې د هغې نه سمه ساتنه وکړو او پاکې هغه اوبه وساتو. آب چشمه را باید پاک نگاه کنیم. آب چشمه را باید پاک نگاه کنیم. په همدې ترتیب د چ په توري کې هم تاسې باید 10 داسې نومه ولیکئ چې هغه د چ په توري باندې پیل شوي وي او دا په مناسبو جملو کې باید څنګه کړئ؟ استعمال کړئ. که چیرته مو شک درلوده چې تاسې سم یا ناسم استعمال کړي نو کولی شئ له موږ سره شریک کړئ. موږ به که ناسم مو درته اصلاح کړو او بیرته به تر تاسو در ورسوو. بل حرف د ه د توري ده چې هغه هم زه غواړم چې دلته یې ولیکم. د ه توری هم جیم او چ ته ورته ده خو توپیر یې په څه کې ده؟ دغه د ه توری چې جیم ته ورته ده خو دا کوم ټکی
په منځ کې نه لري، نو د هې په توري کې هم زه یو څو جملې تاسو ته لیکم سي. مثلا زه لیکم هې حج، هې د جیم ده. کله چې دواړه موږ یو ځای کړو حج شو. که جدا جدا یې ولیکو هې د جیم ده، دواړه مو یو ځای کړو، څه شی ترېنه جوړ شو؟ حج. د اسلام له بناو څخه یوه بنا حج ده. نو موږ وایو چې حج پر مسلمانانو فرض ده. حج پر مسلمانانو فرض دی. حج پر مسلمانانو فرض دی. دریه حج بالای مسلمانان فرض است. حج بالای مسلمانان فرض است. بله پکې مثلا بله جمله زه پکې لیکم، مثلا لیکو چې حامد سکال حج تزی. حامد سکال حج تزی. دریه حامد امسال حج می رود. حامد امسال حج می رود. یا مثلا بله جمله زه پکې لیکم چې حاجی صاحب حلوا خوری. حاجی صاحب حلوا خوری. دا په دې خاطر ولیکه چې یو هې دلته وکارول شوه، یو هې دلته وکارول شوه، او یو هې هم یعنې په دې جمله کې موږ درې هې وکارول شوې. دغې ته موږ هې حلوا هم وایو. یو بل هې موږ لرو چې هغه هې د چشمه ده، خو دغه هې چې ده دا هې حلوا ده، ځکه چې دا موږ په دغه حلقوم کې وایو هې هې لکه حج. نو دریمه جمله ده چې حاجی صاحب حلوا خوری. در ژباړی حاجی صاحب حلوا میخورد. حاجی صاحب حلوا میخورد. به همین ترتیب دوستای عزیز شما در حرف ه بخیلی سر شما در حرف ه دا لغت و یا اسمای را نوشته کنین و آن را در جملات مناسب استعمال نمایید. ګرانو دوستانو د هې په توري کې به هم تاسې لږ تر لږه 10 نومونه ولیکئ او هغه به په مناسبو جملو کې استعمال کړئ. په همدې ترتیب زموږ د تورو سلسله دوام لري. نو یوه هیله در څخه کوم چې زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ د نورو برنامو څخه هم خوند واخلئ. نور بخشونه هم چمتو کیږي انشاءالله ډېر ژر به تاسو ته وړاندې شي. تر بیا ښه وخت.